پاچاو پریشانه چې ولس مې تار و مار دی، تر منځه یې بیلتون د رعیت او د سرکار دی. پاچا په وزیر غږ کړ چې چاره وکړه وزیره، ولس ته مې نږدې کړه، کار دې واخله له تدبیره. ولس کړه ډلې ډلې او بیا هره ډله بیله، راوبله دربار ته ډله ډله خیله خیله. یوه ورځ کړه د بزګرو، بله ورځ د کلالانو، محفل د بلې ورځې کړه د ګنج د دلالانو. یوه ورځ د سوداګرو ډله راوله دربار ته، یوه ورځ د شاعرانو چې غوږ کېږدو گفتار ته. وزیر هم لاس پر کار شو، هره ورځ به یې یوه ډله دربار ته د باچا سلامت مخ ته راوستله. چې ورځ د سوداګرو شوه، رنګ رنګ وګړي راغلل، یو څو یې سوداګر و، نور یې نور زوی مړي راغلل. د چا پر سر بګړۍ وې، چا اغوستې وې چپنې، خرقې د چا په تن وې، د چا ګیرې پلنې پلنې، د چا په لاس تسبیح وې د صوفیانو په انداز، چا ځان سره راوړی پر اوږه و جای نماز. څوک څوک و ملایان، د چا جامه د ملنګانو، د چا اوبا د پیر وه، د چا خوی د ملکانو. یو څو ورېښمین بګړۍ او زرزرینې یې چپنې، ګوتمې د سرو په لاس او د اطلسو یې لمنې. پاچا چې را حضور شولو دربار ته حق او پک شو، چې څوک یې سوداګر دی څوک یې نه دی، پکې ورک شو. پاچا وزیر ته مخ کړ چې دا څه نظم و ترتیب دی، محفل د نن نیولی د شکنې غوندې ترکیب دی. ما غوښتي و وزیره سوداګر د نن محفل ته، دا څرنګه اشیاوې دي را سر د نن محفل ته. سپین پوښه ملایان دي، ملنګان دي، حضرتان دي، پیران د مسلمانو، د هندوانو پنډتان دي. دا څه مناسبت دی د تاجر او د طبیب، چې ناست په محفل کې یو او بل ته ور قریب. وزیر یې ځوړند سر کړلو راپورته په ادب، وقار یې په څېره کې د حسب او د نسب. معنا به ور معلومه د شاهانو د غضب، وینا یې را شروع کړه چې واضح کړي مطلب. پاچا سلامته نن زما په دغه کار کې نغښتی دی بیان د مصیبت د دغه ښار. دا واړه سوداګر دی، نقابونه یې بدل دی، له خدای او له پاچا او له ولس سره په چل دی. څوک دین په خلکو پلوري، څوک اوراد د طریقت، څوک توري د کتاب او څوک وعدې د قیامت. څوک دم او تعویذونه، څوک ناحقه مسلې، څوک پلوري پر ولس له لاسه جوړې معضلې.
څوک جوړه کړي وه شخړه بیا یې بیرته کړي هواره د شخړو پر سرونو یې وي خپل هدف ته لاره جوړ کړي چا په ښار کې کاروبار جوړ کړی چا په ښار کې کاروبار پر رنځورانو طبیب کړي تجارت د دغه ښار پر رنځورانو ملا یې له محرابه دی جوړ کړی خپل دکان پلوري د تظاهر په پیمانه کې دین ایمان دا واړه سوداګر دي که په نوم بدل بدل څوک مال پلوري په ګز او څوک په تله کړي تلل چا ایښي دي د بل جهان په هرو ټکټونه چا وکړل په زکات او صدقو باندې څټونه دا ځکه په محفل کې تنوع د رنګونو د خال او د شړیو د اوباو د لنګونو دا ځکه مې راغوښتي د دا واړه په یو دم چې خلک د یو بل کارونه وپېژني سم دا ځکه ځکه مې راغوښتي د دا واړه په یو دم